बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زمونږ ټاپک دی یونټ ویکټر. په ننني لیکچر کې به مونږه د یونټ ویکټر کنسپټ او په دې باندې یو څو ټریکي ام سی کیوز چې هغه مونږ سره کمپیټیټیو ایگزامز کې راتلی شي د هغې سلوشن کوو چې دا کنسپټ مونږ زده کړی وي چې ښې طریقې سره زمونږ ذهن کې کښېني. یو څو پوینټو کې مونږ دې ځای کې خبرې لیکلي دي. په غور سره که چېرې تاسو دا تیوري زده کړه نو انشاءالله زما یقین دی چې راتلونکي ام سی کیوز به تاسو ته ډېر اسان وي. Unit vector is obtained by dividing the given vector with its own magnitude. د یونټ ویکټر ریپرزنټیشن مونږ چې کوو نو ویکټر وي د پاسه پې یو کیپ ولګي لکه دا ګرین کلر کې چې تاسو ته څنګه کیپ ساين ښکارېږي. A unit vector سپوز کوم چې یو یونټ ویکټر ده هغه ما سره دا وي ویکټر ده د پاسه پې کیپ ولګېدو is obtained by dividing the given vector دا وی د پاسه په ایرو لګي د بوک کې زمونږ دا شانتي ریپرزنټیشن دی with its own magnitude. نو وی ویکټر او د دې میګنیچود لپاره ماډولس ساين به په لګوم. په ډیفینیشن به تاسو ښه پوه شئ چې سره زه د دې میتھمیټیکل فارم ولیکم نو د دې میتھمیټیکل فارم به شي ما سره چې ویکټر ډیوایډډ بای اټس اون میګنیچود نو د دې ریزلټ کې مونږ سره راشي یونټ ویکټر. دا خو شه د دې میتھمیټیکل فارم چې مونږ سره ډیر ضروری او امپورټنټ دی. مخکې ام سی کیوز سولوشن کې به دا زمونږ ډیر زیات په کار راځي. دریم نمبر پوینټ کې مونږ سره دا خبره ده چې هیو سیم ډایرکشن از د اسوسییټډ ویکټر. مثال په تور یو ویکټر ده د دې ډایرکشن داسې دی. اوس چې کوم د دې یونټ ویکټر وي نو هغې میګنیچود به صرف 1 وي خو ډایرکشن به سیم هغه وي کوم چې د دې یو ویکټر و. او درېیمه دې کې خبره دا ده چې د دې یونټ نه وي. یونټ د دې ځکه نه وي چې مثال په طور اوس مونږ سره یو ویکټر ده نو دا یونټ ویکټر مونږ سره برابري ویکټر ډیوایډډ بای اټس میګنیچود. نو د ویکټر چې کوم مونږ سره یونټ وي پاس دا ریشو ده او لاندې کوم یونټ وي کوانټیټي دواړه مونږ سره کینسل شي نو دا یونټ لیس پاتې شي. ولې چې دا کوم میګنیچود دی نو دا خو هم د دې ویکټر دی مونږ سره چې ته بل ځای نه خو نه دی راغلی. دې باندې به انشاءالله کوېسچن کوو خو د هغې نه مخکې د دې ګرافیکل ویو طرف ته راځو او هغې نه بعد بیا په دې ایکویشن باندې چې دا کوم مونږ ځان ته ولیکو په دې باندې یو کوېسچن هم سولف کوو. ګرافیکل ویو طرف ته راځو. ما سره دا ګراف پیپر ده په دې باندې زه ځان ته یو ویکټر جوړوم د اوریجن نه ما سره دا سټارټ شوه او تر دې پورې د دې مونږ سره کوردینیټ چې کوم د بی پوینټ دی نو هغه دی 4 او 3 واي اکسس باندې دا مونږ سره 3 دی او په ایکس اکسس باندې 4 دی. سټارټ د دې مونږ سره د اوریجن نه دی. که چېرې زه دې لپاره یونټ ویکټر واخلم هم د دې ویکټر دپاره نو د دې ویکټر چونکې یو نوم دی نو د دې یونټ ویکټر به هم مونږ سره یو میګنیچود هغه به د 1 برابر وي ډایرکشن به سیم هغه وي کوم چې مونږ سره د دې و. لکه که چېرې تاسو دې ویکټر ته وګورئ زه یې لږ غوندګي زوم کوم نو دا وی ویکټر مونږ سره سیم هغه ډایرکشن کې دا کوم چې مونږ سره دا اوریجنل ویکټر وه خو د دې میګنیچود بس مونږ سره صرف 1 دی نو دا په دې وجه یونټ ویکټر ورته ویل کېږي. یونټ معنی تاسو عام اصطلاح کې 1 اخلئ. که چېرې په دې اگزامپل باندې څوک کلیر نه وي نو په دې ایکس اکسس باندې پیرلل یا په واي اکسس باندې پیرلل تاسو ځان ته یو ویکټر اخیستی شي د هغې میګنیچود د یونټ ویکټر میګنیچود چې تاسو وګورئ نو هغه به مونږ سره د 1 راځي. زر غونته کې له ځان ته یو ویکټر ډرا کوو. که چېرې تاسو وګورئ مونږ سره دا ویکټر وه 0 to 4 یعنې A to point B. اوس د دې یونټ ویکټر نو هغې مونږ سره میګنیچود ایگزیکټلی 1 برابر دی. په 1 باندې د دې دا ایرو مونږ ته ولاړ دی او ډایرکشن یې هم سیم هغه دی کوم چې مونږ سره د اوریجنل ویکټر و. تاسو د یونټ ویکټر ګرافیکل ویو هم وکته چې مونږ سره د دې ډایرکشن سیم ایز د اسوسییټډ یا اوریجنل ویکټر وي او د دې نه علاوه د دې میګنیچود مونږ سره
همیش لا د 1 برابر وي. که چېرې تاسو سره یو ویکټر ګیون وي او تاسو ته وایي چې تاسو پاینټ کړئ چې آیا دا موږ سره یونټ ویکټر ده او که نه ده، نو تاسو سره یو ټیسټ شته دی. ټیسټ دا دی چې تاسو د دې ویکټر میګنیچیوډ پاینټ کړئ. چې کله تاسو د دې میګنیچیوډ پاینټ کړئ او دا د 1 ایکول راشي، نو دا موږ سره یونټ ویکټر ده، او که چېرې دا د 1 ایکول رانغی دا موږ سره بیا یونټ ویکټر نه ده. د میتھمیټیکل فارم زده کولو دپاره یو کوېسچن حل کوو. فایند یونټ ویکټر اف v is equal to 3i plus 4j. د دې یونټ ویکټر چې موږ پاینټ کوو نو موږ سره د یونټ ویکټر میتھمیټیکل فارم دی یونټ ویکټر is equal to ویکټر divided by its magnitude. v موږ سره یو ویکټر ده 3i کیپ پلس 4j کیپ. i او j موږ سره په دې کیس کې دا یونټ ویکټرز دي. ډایرکشن موږ سره ښیي چې j موږ ته وایي چې دا موږ سره y اکسس دی او دا i چې دی نو دا موږ سره x اکسس کمپوننټ دی. نو ویکټر خو موږ سره شته دی، هغه د موږ سره 3i پلس 4j، او البته میګنیچیوډ چې دی نو هغه موږ سره میسنګ دی. په دې وجه باندې زه اول میګنیچیوډ ځان ته فایند کوم. میګنیچیوډ فایند کولو طریقه ستاسو زده ده چې وی ویکټر میګنیچیوډ موږ سره برابر دی انډر روټ i کمپوننټ سکویر نو 3 سکویر پلس j کمپوننټ سکویر نو دا به شي 4 سکویر. 3 سکویر موږ سره راځي 9، 4 سکویر نه موږ سره شو 16، 9 پلس 16 نه موږ سره راځي 25. وی میګنیچیوډ موږ سره دې په ځای به شي 5 سکویر، سکویر سکویر روټ کینسل شو، وی میګنیچیوډ د موږ سره راغی 5. نو دا به ډیوایډ کوو موږ په 5. وی یونټ ویکټر موږ سره برابر شوه 3/5 i کمپوننټ پلس 4 ډیوایډ بای 5 j کمپوننټ. دا شوه زموږ د یونټ ویکټر. که چېرې تاسو د دې میګنیچیوډ پاینټ کړئ نو هغه به تاسو سره د 1 برابر راځي. وی یونټ ویکټر میګنیچیوډ دا به د 1 برابر راځي. البته ام سی کیوز یو داسې را روان دی چې په هغې کې به مونږه میګنیچیوډ پاینټ کوو او هغه به مونږ سره د 1 برابر راځي. نو لحاظه دې ځای کې مونږ د دې میګنیچیوډ سلوشن نه کوو، دا به تاسو خپله وکئ. ډېر ټریکي ام سی کیوز دي خو په هغې کې مونږ صرف 3 سولف کوو. جنرالي چې مونږه آیډیا واخلو نو انشاءالله چې بیا هر قسمه ام سی کیوز راځي په دې ټاپک باندې، نو زما دا یقین دی چې هغه به تاسو ایزیلی سولف کولی شئ. which one is not true؟ څلور آپشن یې موږ سره ګیون دي، موږ ته وایي چې دې کې موږ سره کم دی ټرو. اوس په دې کې موږ سره دا کتل دي چې موږ سره کم یو ټرو دی، کم یو موږ سره هغه فالس دی. آپشن A که موږ وګورو نو A ویکټر از اکول ټو A میګنیچیوډ ملټیپلای A یونټ ویکټر. A یونټ ویکټر هغه ایکویشن یې اړولی راړولی دی. موږ اوس وایي چې دا موږ سره برابري ویکټر ډیوایډډ بای ویکټر میګنیچیوډ. نو که چېرې دا زه دې فارم کې ولیکم نو هم څه مسله نه کوي چې A is equal to A ویکټر میګنیچیوډ ملټیپلای A یونټ ویکټر. دې ځای کې دا ایرو زموږ هېر شوی دی، څه مسله نشته دی. اوس دا مونږ ولیکو، هم د دغه کوېسچن مونږ سره ډیفرنٹ پام کې لیکلی دی، بلکل صحیح دی. آپشن A مونږ سره ټیک راځي. آپشن B که مونږ وګورو نو دا خو دا فارموله لیکلې ده. آپشن C که مونږ چیک کړو نو دې کې دا دې خوا راوړلی دی، داسې چې دې ایکویشن کې دې خوا راوړلی دی. نو A vector magnitude is equal to the vector divided by its unit vector. نو آیا آپشن C مونږ سره صحیح دی نه دی؟ ظاهري طور داسې لګي چې دا هم صحیح دی، نو لحاظه all are correct. زمونږ آپشن D دا صحیح راځي، خو آپشن D زمونږه بالکل غلط دی. اوس د دې وجه سره چې زمونږه دا all correct نه دی نو په دې کې خو بیا یو غلط شته دی. اوس مونږه هغه غلط فایند کولو کوشش کوو. که چېرې تاسو د ویکټر پراپرټیز په غور سره ویلي وي نو په هغې کې تاسو به دا هم ویلي وي چې مونږه ویکټر ډیویژن په ویکټر سره دا کولی شو. نو د دې کوېسچن آنسر دا دی چې ویکټر ډیویژن په ویکټر سره بالکل نه کیږي، دا مونږ سره پاسبل نه دی. په دې وجه باندې که چېرې دې آپشنو کې تاسو وګورئ په آپشن C کې
نو په آپشن سی کې موږ سره پاس راشي موږ سره ویکټر او لاندې هم موږ سره ده یونټ ویکټر. دې دواړه ویکټر نو آیا د ویکټر په ویکټر باندې ډیویژن کیږي؟ نو نه کیږي، پاسبل نه دی. اوس مونږ ووینو دا مونږ سره دا کیس دی، نو لہذا زمونږ چې کوم صحیح آپشن دی هغه آپشن سی دی چې دا مونږ سره غلط آپشن دی، ناٹ ټرو دی. بعض ټایم به داسې آی کیچنګ آپشن تاسو ته اویلیبل وي، خو تاسو به د احتیاط نه کار اخلئ. اول به ټولې آپشن ریډ کړئ ښه په غور سره، او د هغې نه بعد چې دی نو خپل آنسر به ورکوئ. لکه دې کوېسچن کې چې کومو سټوډنټانو آپشن ډي دا ټیک کړی دی نو هغه بالکل غلط دی. MCQ. Which one is a unit vector? MCQs باندې تاسو لږ غونته کې غور به کړی وي، البته زه سلوشن طرف ته راځم. فورس دی لومبی آپشن دی، مونږ سره دا ویکټر ګیون ده، مونږ ته وایي چې تاسو چک کړئ چې دا یونټ ویکټر ده که نه ده. نو د دې لپاره هغه ټیسټ تاسو ته ما ویلی دی چې دا به مونږ ټیسټ کوو په میګنیچیوډ باندې. نو د دې فورس میګنیچیوډ به زه پاینټ کړم که چېرې ما سره دا د 1 برابر راغی، خو دا به ما سره یونټ ویکټر وي، ادروایز دا به نه وي. د دې آی کمپوننټ مونږ سره دی 1 ډیوایډ بای انډر روټ 2 هول سکویر، او جے کمپوننټ دی 1 ډیوایډ بای انډر روټ 2 هول سکویر، چې دا سمپلیفای کوي 1 ډیوایډ بای 2 1 ډیوایډ بای 2 به ترنه راشي، 1 پلس 1 نه 2 ډیوایډ بای 2 به راشي، او دې نه به مونږ سره راشي 1 انډر روټ 1. مونږ سره د دې آنسر هغه راځي، نو انډر روټ 1 نه بیا مونږ سره 1 راځي. نو فورس ظاهري طور خو مونږ ته داسې لګي چې دا میګنیچیوډ یې د 1 برابر دی، نو دا یو یونټ ویکټر ده. آپشن بی که تاسو چک کړئ نو 1 ور انډر روټ 3 پلس 1 ور انډر روټ 3 پلس 1 ور انډر روټ 3 سکویر چې واخلئ پیله، نو د دې نه به مونږ سره 1 راشي. تاسو دا سمپلیفای کولی شئ، دا هم صحیح راځي. البته آپشن سی چې دی نو اکثر سټوډنټانو ته کیدای شي دا مشکل وي، نو د دې سلوشن زه په خپله باندې کوم. آپشن سی کې مونږ سره دی ورک ګیون دی، او مونږ ته وایي چې ساین ټیټا کاس ټیټا بریکټو کې ګیون دي. نو داسې فارم چې کله راشي د دې مطلب دی چې ساین ټیټا لومبی ټرم به ولیکئ، د کامې په ځای به پلس ولګوئ، خو د دې پلس نه مخکې به د یو څیز اضافه کوئ. دا لومبی چې کوم کمپوننټ ګیون دی نو په ویکټرز کې مونږ سره دا آی کمپوننټ دی، ورپسې له کاس ټیټا دی نو جے کمپوننټ دی، دې خوا به شي ورک ډن والا ویکټر، او ورسره د دې یونټ هم ګیون د جاول. اوس که چېرې زه د دې میګنیچیوډ فایند کړم نو ډبلیو میګنیچیوډ به مونږ سره برابر شي ساین سکویر ټیټا پلس کاس سکویر ټیټا. میتھمیټکس کې آیډنټیټي ده ټریګنومټري کې ساین سکویر ټیټا پلس کاس سکویر ټیټا از ایکول ټو 1. دې باره کې زمونږ خپل جدا لیکچر شته دی، هغه تاسو کتلی شئ. نو د دې په ځای باندې زه دا رایټ هینډ سایډ هم لیکلی شم، انډر روټ 1 شو، د دې نه هم مونږ سره 1 راځي. ظاهري طور آپشن سی هم زمونږ صحیح دی، نو لہذا زمونږ ډیر سوټیبل آپشن چې دی هغه ډي دی، آل آر یونټ ویکټرز، خو آپشن ډي غلط دی. اوس د دې وجه څه ده؟ په مین ریزن باندې ځان پوهه کوو چې د دې مونږ سره شاته هغه مین ریزن و هغه څه ده. نو د دې مین ریزن دا ده چې که آپشن A وګورئ، آپشن سی وګورئ، آپشن بی وګورئ، نو په دې کې مونږ سره دی نیوټن یونټ، په دې بل کې مونږ سره دی میټر پر سیکنډ، په دې بل کې مونږ سره دی جاول. او لیکچر شروع کې مونږه په غټو ټکو کې دلته واضحه طور لیکلی دي، اخرنی پوینټ زمونږ دا و چې هیو نو یونټ، د یونټ ویکټر مونږ سره یونټ نه وي، او دې دریو واړو سره اگر چې میګنیچیوډ د دې مونږ سره د 1 برابر دی، خو چونکې دې سره یونټ لیکلی شوې ده، په دې وجه باندې نه آپشن A نه آپشن B نه آپشن C دا صحیح دی، لہذا زمونږ صحیح آپشن چې دی نو هغه آپشن E دی. لاست MCQ دی two perpendicular unit vectors are added, what is the magnitude of the resultant? لږ غونته کې تاسو ورته سوچ وکئ یو څو سکنډه، بیا زه سلوشن طرف ته راځم.
2 perpendicular unit vectors دي. perpendicular unit vectors مطلب دا دی چې موږ سره یو ویکټر ده دا شانتي نو بل یونټ ویکټر دی باندې داسې ډایرکشن کې پرته ده چې د دې دواړو درمیان کې موږ سره کومه انګل ده نو هغه 90 ډیګري ده. اوس موږ سره دا شانتي دوه ویکټرز دي چې هغه موږ ایډ کو نو ویکټرز ایډیشن تاسو ویلې دی هډ ټو ټیل رول. نو د دې نه ریزلټنټ چې موږ سره راځي سپوز کوو چې دا موږ سره یو ا ویکټر شو او دا موږ سره بی ویکټر شو نو د دې ریزلټنټ په وی موږ سره د دې اون واخلې چې در دې پوینټ پورې یو داسې ویکټر چې هغه موږ سره د دې دواړو ویکټرز هډز جوین کړي نو دا شو زموږ هغه ریزلټنټ ویکټر. لږ غونته کې که صفایه سره زه دا ځان ته جوړ کړم نو دا به شي موږ سره یو ټراینګل او ویکټر بی ویکټر او ا ویکټر دا شو زموږ هغه ویکټرز په دې باندې په دې ټراینګل کې موږ سره دې ځای کې انګل 90 ډیګري ده نو دا شو زموږ هغه فرست دا شو زموږ سیکنډ ویکټر او دا شو زموږ هغه تھرد ریزلټنټ ویکټر. امید ده چې تاسو به سولوشن ذهن ته راغلی وي. سولوشن به د دې داسې شي چې پیتاغورس تیورم په مدد سره موږ دا سولف کولی شو. اوس د دې a سکویر پلس b سکویر is equal to r سکویر یا انډر روټ موږ سره انډر روټ r سکویر به شي موږ سره کینسل کولو لپاره a سکویر پلس b سکویر is equal to r نو سکویر او سکویر روټ کینسل شو. په دې کې اوس پټینګ کول دي موږ ته وایي چې 2 perpendicular unit vectors دا کوم a او b چې موږ سره کوم ویکټرز دي نو دا موږ سره یونټ ویکټرز دي. د a میګنیچیوډ موږ سره 1 دی او د b هم 1 یونټ دی. په دې وجه باندې په دې ایکویشن کې چې پټینګ وکړو 1 + 1 انډر روټ 2 ته راځي د r ویلیو نو لہذا زموږ صحیح آپشن هغه آپشن سی دی. دا ولنې ټاپک زموږ که یونټ ویکټر حواله سره زموږ نه په دې لیکچر کې څه غلطي شوې وي یا د دې حواله سره تاسو څه قسمه کوېسچن وي نو کمنټ سیکشن کې تاسو د خپل رائے اظهار کولی شئ. جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمت الله.